مثلا موږ تاسې په کوزده کې یو وارې نکاح تړو، دلته مهر ټاکو، بیا په واده کې بیا نکاح تړو، بیا مهر ټاکو. دی وایي دغه په اسلام کې څنګه ده؟ محترمه زه به یوه خبر درته وکړمه. اصل کې داسې ده، په علماو باندې عوام زورور سوي دي. د عوامو علم چې هغه جهل ده، هغه د علماو، هغه جهل د علماو په علم واکمن سوی ده. محترمه وروره، موږ او د تاسې تقریبا عرفونه مو یو دي. په دې موږ د عرفونو کې داسې عادت ده چې د کوزدې نکاح ته ایجاب و قبول وایي، او بیا په واده کې نکاح هغه نکاح ده، اصل کې دا نیمایي نکاح ده، هغه پوره نکاح ده. محترم مولوي صاحب، که ته د نکاح راواخلې، د نکاح تعریف د ایجاب و قبول. زه نه پوهېږم چې انسانان ولې عوام نه د علما متاثر سول. دوی د علماو په خبرو باندې دوی فیصلې کوي، دوی د خپل علم حاکم نه ګرځي چې دوی په عوامو فیصلې وکړي. د عوامو جهل په علماو واکمن وګرځېده. زه به یوه خبر درته وکړم محترمه، ګوره د الله عادت داسې ده، یا د انسانان څومره عقدونه چې دي، د عقدونه بیع، مزارعات، مزاربات، دا ټول په دې ټولو عقدونو کې تکرار د الفاظو نسته ده. یو ور دي چې په بیع کې ایجاب و قبول وکړو، صحیح ده. په مزارعات کې، په مزاربات کې، په ټولو شیانو کې چې یو وارې یو واروالی وکړو، بس دا صحیح ده. اوس راځو محترم مولوي صاحب، محترمه دې ته راځو چې دا نکاح خو یو عقد ده. دا تکرار په د نکاح په عقد کې د الفاظو تکرار شته که نشته ده؟ لکه موږ تاسې په دې عرف په وطن کې عادت دا ده چې کله نکاح تړو 3 وارې الفاظ دا جلۍ مې درکړې ولا هغه ویلې قبوله مې کړه، بیا یې وایي بیا یې وایي. نو عقد خو که یو وارې چې ایجاب و قبول راغی، شاهدان ناست ول، صحیح ده. نو دا 3 والی اوس په شرع کې چیرته راغلی ده؟ په کوم کتاب کې راغلی ده؟ احنافو کې. ولی انسانان دلته تکرار کوي؟ نو چې دلته تکرار په اسلام کې نسته ده. یو خو صحیح ده تجدید د نکاح ده، تجدید د نکاح کله کله بعضې عذرونه راغلي د احتیاطونو، هغه داسې یو احتیاط وي چې بارد احتیاط نه وي، رښتیانا قرینه موجوده وي چې ته باید دلته مثلا بعضې داسې الفاظ لکه کتابونو کې راځي، یو څوک ښځه د راجیک سي خپل میړه ته د دین کنځاو کي، نو دا تقریبا حد د کفر ته ورسېدله. دلته باید دواړه کلمه د ښځه کلمه ووایي، بیرته تجدید د نکاح وسي، یا بېله مسله ده. دلته هیڅ مشکل نه ده راغلی، بس په هغه کې یو وارې نکاح تړي، په کوزده کې هلته ایجاب و قبول هغه نکاح تړي، بیا نکاح. اسلام کې نسته د محترم مولوي صاحب. محترمه علامه مفتی فرید رحمه الله په منهاج السنن کې د دې په 2م جول 152 صفحه کې یوه خبره ذکر کړې ده: وکذا یکررون الایجاب والقبول من عند انفسهم. دوی اوس زمانه کې د ایجاب و قبول تکراری له ځانونو نه. وهذا موهم لکون النکاح قبل المرأة الثالثه ضعیفا. دوی یو وارې ایجاب و قبول کوي، بیا 2 وارې کوي، 3 وارې. نو دوی وایي دا 3 والي نه مخکې چې کومه نکاح تړل سوې دا ضعیفه نکاح ده، ذا وهن، داسې ضعیفه ده لکه طلاق چې اول وار 2م وار کې ضعیف وي، دام دغسې بلي. وکذا یعبرون. نو دی وایي چې دا ټول دوی له ځانه جوړ کړي دي، دا هېڅ په اسلام کې د فقه او له حدیث نه دا خلاف ده. ويخالفون الحديث والفقه وكذا يكرر. دا محترمه هیڅ اصل نه لري. الله پاک دې روغ جوړ لره، الله دې حافظ و ناصر سه، الله دې علماو ته د دې توفیق ورکړي چې علم په خلکو واکمن کړي، نه دا چې د جهل خلک راسي هغه په علم باندې واکمنان سي. الله دې جوړ لره.